السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو شاګردانو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ. په دې هیله چې درسونه مو کتلي وي او یو څه مو ترې زده کړي وي. ګرانو شاګردانو که تاسو لا تر اوسه پورې هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په تړین سره هم کلیک وکړئ تر څو زموږ هره ویډیو لومړی تر تاسو در ورسیږي. او که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو ویډیو ته هم درسره لایک ورکړئ. نو ګرانو شاګردانو نور وخت نه ضایع کوم، راځئ په درس پیل کوو. پنځم لوست نن بیا هم آیټم 2 دوهمه برخه ده. اټ ایز نن بیا هم په اټ کې خبرې کیږي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم آیټم آیټم 2 دوهمه برخه ده. دا درس هم د تیر درس سره ارتباط لري. نن بیا هم خبرې کیږي په اټ ایز خبرې کیږي په اټ ایز خبرې کیږي. اټ ایز دا چې سره دا خو تیر درس کې ما هم درته تشریح کوو چې اټ ایز د چې سره استعمالیږي او له کومو نومونو لپاره استعمالیږي. خو نن هم یو څو مثالونه داسې رااخیستي دي تاسو د زده کړې لا ډېروالي لپاره. اول مثال یې درته رااخیستی دی اټ ایز ا بس بی اټ ایز ا بس اټ ایز ا بس چې ته وایي بی یو اس بس چې ته وایي بس ته وایي. په شکل کې هم تاسو وینئ. داسې یو بل مثال یې درته رااخیستی دی اټ ایز ا ټرک ټي آر یو سی کې. ټرک هم چې ته وایي ټرک ته وایي او دا یو ټرک. اټ ایز ا ټرک دا یو ټرک. دغسې یو بل مثال یې درته رااخیستی دی اټ ایز ا train TRAIN train. او ګران شاګردانو تاسو به سپل ډېر صحیح یادوئ. دا دې لپاره درته رااخیستي دي او تاسو به دا څرنګه کوئ خپلو کتابچو کې به یې څو وارې لیکئ تر څو د هغه د په لیکلو مو هم خط تېز شي د انګلیسي او دا به سره یادوئ. دغه کې مثال اټ ایز دا به هم درسره یادوئ چې مثال که څه درته ووایي چې دغه داسې ووایه چې ما ته داسې ووایه چې دغه د یو مثال درته ووایه بل شی درته ووایه چې دغه د یو بایسکل دغه دلته هر شی ته استعمالوی شي. هلته چې مثال د دې پوهې دا دې لپاره درته رااخیستي دي چې تاسو د پوهې لپاره دلته چې ته هر شی استعمالولی شي. نوم کار رقم نوم یې هغه ته استعمالولی شي. مثال دې درته اخیستي دي ډېر مخکې مثالونه هم درته راغلي وو. دلته درته ګوره دا درته اټ ایز ا دغه درته رااخیستی اټ ایز ا ټرین TRAIN. دا دې لپاره رااخیستي ما دا نومونه تاسې زده کړئ په انګلیسي کې. د یو شي نوم زده کول او هغه لیکل دا ډېر مهم دي. دا به تاسو یادوئ. ټرین چې ته وایي لیرګاډی ته چې وایي ټرین سپل به یادوئ TRAIN چې ته وایي لیرګاډي ته وایي. مثلا هغسې یو بل مثال یې تاسو ته رااخیستی دی اټ ایز ا ډول. اټ ایز ا ډول دغه د یوه ناوکۍ ناوکۍ یعنی اصطلاح
جوړکو د لوبو سامان د چې وایي ډول وایي. it is a ډول دغه دا یوه ناوکۍ. بل مثال ده it is a blackboard. blackboard blackboard دغه دا یوه توره black څه معنی توره board څه معنی تخته تخته. خراب شو. it is a blackboard. blackboard دغه دا یوه توره تخته. blackboard څه معنی توره تخته. دلته چې دا black معنی تور، دلته ته board اصل کې شي ته وایي تختې ته وایي تخته. black دلته ته سپینه تخته هم استعمالولی شي. white سپینې ته مثال چې وایي WHITE. it is a white board دغه دا یوه سپینه تخته. ولته تاسو به دا زده کوئ چې it is مثال دا راخیستی ده it is a blackboard دغه دا یوه توره blackboard board دغه دا یوه توره تخته. چې یو بل مثال دا راخیستی ده دا خو اتیا اسانه دی. دو خو پوهېږي چې it is معنی دغه ده. ما دا عادت لیکم زه لیکم به it is a das it is a duster معنی تخته پاک. دغه مثالونه ستاسو کې راغلي وو. ښه ګران شاګردان، تاسو دا لاندې چوکاټ ته پام وکړئ، خپلو کتابو ته هم پام وکړئ. لاندې چوکاټ کې لیکلي read aloud ولوله. aloud څه معنی په لوړ اواز. dog څه معنی سپی. box معنی صندوق. ډول معنی څه ناوکۍ. بوتل څه معنی بوتل. پټ څه معنی منګی. کلاک څه معنی ساعت. ښه ګران شاګردان، تاسو به دغه چوکاټ کې کوم انځورونه وینئ دغه دغو هر یو نوم مثال ډاګ دی. دغه سپیل به تاسو زده کوئ. سپي ته چې وایي ډاګ. دا تېر درس مثالونه تاسو ته راښیي تاسو د پوهې د لا زیاتوالي لپاره. دغه و درس ګران شاګردان، تر بل درسه مو الله